درنو لیدونکو السلام علیکم. عبدالسلام ضعیف وایي طالبان به پاشل شوی افغان ځواک بیرته ورغوي. طالبانو ته نږدې ځینې شخصیتونه وایي د پاشل شوي افغان امنیتي ځواکونو د بیرته رغولو او راغوښتلو شونتیا شتون لري. ملا عبدالسلام ضعیف چې په افغانستان کې د طالبانو په پخوانۍ لومړۍ دوره کې په پاکستان کې سفیر وایي د یو هیواد لپاره د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو شتون اړین دی او طالبان ورسره ستونزه نه لري. هغه ویل طالبان به پاشل شوی افغان ځواک بیرته ورغوي. د پاشل شوي افغان ځواک ټول معلومات شته او دا د یو مملکت لپاره ضروري ده چې امنیتي ځواکونه ولري. طالبان چې ملکي مامورین خپلو دندو ته راوبلل نو د نظامي ځواکونو بیرته رغولو سره هم ستونزه نه لري. د افغانستان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر نږدې 300,000 و او امریکا او متحدانو یې د هغوی پر روزنه او سمبالنه تریلیون زیات ډالر لګولي وو. خو کله چې ولسمشر اشرف غني تېره یکشنبه له افغانستان څخه ووت، په کابل کې ټول امنیتي ځواکونو خپلې وسلې طالبانو ته وسپارلې او دغه ځواکونه خپلو کورونو ته واستول شول. وړمه ورځ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خبري ناسته کې د ملي امنیتي ځواکونو او ملي بیرغ په اړه وویل چې راتلونکي جوړېدونکي نظام به د دې تړاو پریکړه کوي. وسلوال طالبان دا مهال د پنجشیر ولایت پرته په ټول افغانستان ولکه لري، خو هلته د ولسمشر غني لومړي مرستیال امرالله صالح او د پخواني جهادي قماندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود د دوی پر ضد د جګړې اعلان کړی او مسعود تازه له امریکا وغوښتل چې د جګړې لپاره د ورسره مرسته هم وکړي. خو ملا عبدالسلام ضعیف وایي چې د پنجشیر د ستونزې د سوله ییز حل لپاره هڅې روانې دي او که چیرې پر طالبانو برید وشي نو دوی به له ځانه دفاع وکړي. هغه وویل د پنجشیر موضوع په اړه د علماو ترمنځ خبرې روانې دي څو پخوانیو ناراضه چارواکو سره خبرې وکړي او د مذاکراتو له لارې ستونزې حل کړي. خو که پر طالبانو برید کیږي زه ډاډه یم چې خپل دفاع به کوي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.